کعب الاحبار دا یو يهودي عالم رسول الله سم په زمانه کې د ایمان نو راوړی، د ابوبکر صدیق په زمانه کې ایمان نو راوړی، عمر بن خطاب په دور کې د ایمان راوړو. دا کعب دی چې عمر بن خطاب ته ویلی په خپل زمانه د يهودیت کې وایي دا آیات اليوم اکملت لكم دینکم دا په من کې نازل شوی وای، دا ورځ به موږ د اختر ګرځولای ځکه دې کې خو الله تاسو له غټ زیری درکو چې اسلام مکمل چاته ضرورت نشته. الله د نبی صلی الله علیه وسلم د وفات نه یو اتیا ورځې مخکې اعلان کړی چې دین کامل مکمل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دین خلکو ته ورساو. باز دې کې څه نقصان پاتې نه دی، یعنی د هغې تکمیل ته بل څوک ضرورت به وتی د به وروستو ایمان راوړی چا ورته وویله د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دی ولې ایمان نه راوړو، د ابوبکر صدیق په زمانه کې دی به ولې ایمان نه راوړو، چې د عمر بن خطاب په دور کې دی ایمان نه راوړو. باعث پتا باندې څه هغه ورته وویل زما پلارو مولاو، هغه پلار وی ما نه ټول کتابونه بند کړي په بورو کې کلکې ګنډلې وې او ما ته دا حکم کړو چې دا کتابونه به ته نه ګورې، صرف یو څو کتابونه ما تبریخ یو چې دا کتابونه به ته مطالعه کې وی اقا محرب کتابونه ما تبریخ یو، اصلي نسخې د تورات ما نه په بورې کې بندې کړې وې، هغې ته زه نه پرې خوستم چې دا به ګورې نه. او هغه اصل کې په خواب باندې ریدلو چې یاره چرته دا اصل کتابونه ونه ګوري او د دې نه متاثره نشي، تاثر د وجه نه چرته په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ایمان نه وړي. لکه ډېر کسان هغه خپلو کسانو ته دا توصیه کوي پام کوئ نوي کسان پیدا شوي خواله ور نشئ، خبرې وانه اورئ، هغې ته کښېننئ، غلط وصیت دی نه، تحقیق موږ تاسو له پکار دی. هر چا خبره واوره، الله تعالی فهم درکړی دی، الله تعالی عقل درکړی دی، د دې فهم او د عقل د وجې نه ته د ښه او د بد په منځ کې تمیز کولی شي. هر چا واوره. عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله هغه قول دی، هغوی تا ته به د خپل استاذ حقانیت یا مهارت او پویا او د خپل استاذ کمزوري خطایی به الله تا ته معلومه شي، ته بل چاته کښېنې، ته بل دې واورېده بیا به تا ته خپل پته ولګېږي چېرې زما استاذ څونه قابلیت والا دی، یا زما استاذ څونه په حقانیت باندې دی، یا زما دا استاذ څونه علم یې دی او یا دا څونه په خطایی باندې دی. دا به تا ته اله پته لګي چې بل ته کښېنې. دې وجې نه موږ تاسو له دا پکار دي چې د هر چا واورو، هر چا او چا سره حق ومنګه ته قبول کو، دې ته به نه ګورو یاره دا پلانکې ډله ده دا پلانکې ډله ده، ډلې ته به هم نه ګورو، حق خبره ومنګه راکړو چې هر چا سره یي. ولې حکمت ضالة المؤمن کلمة الحکمة ضالة المؤمن، حکمت خبره دا د مسلمان ورک شوی شی دی، شرط یې چې منده کړه دا په حقدار دی، د هغه نه به قبلی. موږ به تحقیق ماده کوو، دا به نه کوو چې دا کتابونه مه ګوره. ډېر کسان داسې وایي کتابونه مه ګورئ، وایي دې کتابونو کتو کې هدایت نشته. ډېر کسان وایي ممریکاټ بیانونه مه اورئ، که تاسو ممریکاټ درسونه او بیانونه واورئ وایي دا مه اورئ، دې کې هدایت نشته. څونه د نقصان خبره ده. حق د هر چا نه واوره. دا کتاب چې لیکل شوی دی، یو تن چې دا کتاب لیکلو هغې داسې په اسانه نه دی لیکلی، ډېر په سوچ سمج باندې لیکلی دی، سوچ یې پې کړی دی چېرې دا خبر حق ده که غلطه ده، هغې نه پس یې لیکلی دی. ویې ګوره ته مطالعه که چې ورانه وه ختم بیا کې چې دا د سوچ دی ورانه ده، اگر که پې سوچ یې کړی دی دا صحیح ده. هغسې دا بیان امریکاټ ته تاله الله جب ته اوس راوستلی دی، وی اوره دا نه چېره دا ما اوره. ډېر کسان خلکو ته دا وصیت کوي امریکاټ یې ما اورئ، دې کې هدایت نشته، کتابونه مه ګورئ، دې کې هدایت نشته، پلانکې شی مطالعه مه کوئ، دې کې هدایت نشته. کله دا وصیت کوي وایي دلته به داسې زندګي تېرې لکه دا د اسپو والا کله په بازار کې خپل اسپ روانه کړي، د هغې ته د غوږونو تم یو پټۍ غوندې کې اچولي دي، سترګو ته یې ورته ور اچولي، کان پټۍ ورته وایي. دا په دې سترګو په وجه چې دا پټۍ ورته ور اچولي دې خوا دې خوا ګاډي نه مخې ته روانه وي، اخوا دې خوا نه ګورې، بس په خپل دغه باندې روانه وي. وایي دقسې وخت تېروئ. موږ وایو نه، کان پټۍ لرې کوئ، غوږونه کلاو کوئ،
تحقیق وکړئ. دا تحقیق موږ تاسو له په دې دنیا کې پکار دی. د مرګ نه بعد به موږ تحقیق کوو خو مقبراته نه ملاوي. د دنیا کې تحقیق موږ له پکار دی. موږ له تعالی پکار ده، تحقیق پکار دی، بیان پکار دی. اوس نشي تللی یو ځای ته حجت الله په موږ باندې قائم کو په یو 100 روپۍ باندې یا په 200 روپۍ باندې څونه تعداد باندې بیانونه ستاجب ترازی وزګاری ځان له واوره کور کې وخت ته ملاو شولته واوره دکان کې ناستې په دکان کې واوره هغه بانم ختم شو چې رمنګ څه مقنوا. اوس هر چا باندې اتمام د حجت وکړي شو. تحقیق به من کو معلومات په کو چې کومه حق خبره ده په دې نخلاصي کو د قیامت په ورځ باندې چې مونږ وایره مونږ څه کړی وې دا بل نه واور خپل ته پته لګي. دکان کې په بازار کې چې ته تاسو کې دی یو گاډي او بل گاډي نه سم دواره ته پته لګي چې دار ځانه کاغار ځانه دا مال خده کاغه مال خده هغه تمیز کولای شي دین نشي کولای. کابل احبار نیم پټ کړیو په دی وجه چې حق ته نه رسیږي محرب دیني توړاندې کړو. وې ما ځان څه سوچ کو د عمر بن خطاب په دور کې راشه د اسلام خوريږي او زه په زبانه خلق په اسلام کې داخليږي. راشه د دې مطالعه کې جسمانه دی پلار دا کتاب ولې بند کړی دی کتابونه می کولا وکړه و مې کته اصل نسخه د تورات چې مې وکتلې پاکي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صفات مقص موجوده چې کوم رسول الله کیو لکه اصل تورات دی محرف کړي نه و دا غیر نسخې لیکلي پاکي تحریفونه به کول لفظي هم کړي دي او کم او معنوي تحریف په ډیرو آیات معنی به بدلولې. مثلا د نبی صلی الله علیه وسلم صفات براله خبا سامعين واوریدو چې دا صفات والا خو څوک دی محمد رسول الله دی صلی الله علیه وسلم ځکه هر چاته معلومو. عبد الله ابن سلام چراغه وی کته چې محمد رسول الله مکه نبی دی همدواره بیمان راوړو او ته پته وا هر يهودي ته پته و چې دا نبی دی سره دا غینه چې لحاظ به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کو يهوديانو به لحاظ کو دا نبی دی خو زد کې راغلیو یسو د مال لالچ د مشرۍ لالچ د وجنه حق منلو ته تیار نو نغی ته دا پته وا تحریف لفظي به هم کو اب ګډیرو د نبی سم صفات برال ضرب کسانو ته ویاله یره دا صفت ته محمد رسول الله نبی دی خو مونږ ته نه دی امیانو ته الله نبی را لګل بس هغه په ځین کې به واچو چې دا زمونږ نبی نه دی د يهوديانو نبی دی. دغه دی وخت کې اسانه مسله غدا ده یو تن ماته مسله راوړي حدیث کې شته خو زه دې کسانو ته هم چې د حدیث کې شته خو زمونږ د حدیث په مذهب کې نشته موږ د حدیث په مذهب کې نشته حدیث کې شته خو زمونږ د حدیث په مذهب کې نشته. اوس د حدیث ځان کلک مقلد جوړ کړی دی هغه وی چې بس موږ د حدیث مذهب کې نشته حدیث کې دي دا سوچ وسنشته دی هلکه په حدیث کې شته جسمه په مذهب کې نشته نه دي کنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي خو هغه مال په کار دی زغه باغی پسې ورشم ځکه ما خو محمد رسول الله ایمان نه وړي هغه په امام شافعي په امام مالک په امام احمد په امام ابو حنیفه په امام بخاری په امام مالک دې خو موږ ایمان نه راوړی خو زمونږ علما دي دې نه په فهم ازدکو ذکر به ازدکو دې چې کوم تشریح موږ تکړه دا خبره اخلو ولیکن چې موږ ته پته ولګي چې سار حدیث نه خلاف دی چې په محمد رسول الله پسې بزو ډېر کسان په دې طریقې باندې واړي. یو مولا ته چا ویلو مولانا صاحب وایي موږ عربو ته تللیو حج له تللیو وی الته به موږ فرض مانځه پسې موږ دعاګانې نه کولې فرض مونځ به وشو هر یو تن بزان لاسکار کول چرته لاسونه اجتماعي نه دي پورته کړي او تراته د خپل رستو د سنتو نه رستو درې دعاګانې راته کې دا ولې هغه ته آسان جواب وکړو وی عرب چې کوم دي مالدار خلک دي هغه الله ته ضرورت ته چې غواړي موږ محتاج یې اوس ګور هغه تحریف دي ته وای مالدار خو زبنګ تاسو نه ډیر سخت محتاج دي الله ته من تاسو ما وچه روټي باندې گزاره کیږي داغه خوراک ډیر دغه ډیر الله ته محتاج دی اب ډیر دعاګانې د الله نه غواړي خدا سوچ د سبیا نشته دا فکر وکي دا ولې هغه دعاګانې نه کوي الله مالدار کړه او موږ دونه دعاګانې سنت نه رستو غواړو په فقر او په غربت باندې رواني دا سوچ به نه الله دا سوچ موږ تاسو سره را پیدا کی چې موږ پیښو په خبره
مذهب کې نشته یا فلان ته نشته، دا یو قسم هغه تحریف باغي وکاو چې بس دا د يهوديانو به ویل چې دا نبی دی حق او دا د امیانو نبی دی، موږ ته الله نه دی را لېږلی. نو کعب الاحبار وایي چې ما کله تورات وکته، تورات کتلو نه وروسته ما ته پوره پته ولګېدله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حق نبی دی. اوس چې پې زه ایمان نه راوړم دا زما دپاره طبیعي ده.